بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو اوریدونکو او خوږو ملګرو، زه نسیم ماکو ستاسو په درانه حضور کښې حاضر یم. الله جل جلاله دې وکړي ستاسو هم زما د حضور څخه مستفید سئ او استفاده وکړئ. تاسو هم د نسیم ماکو ادبي او عرفاني مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله. ستاسو توجه مې په کار ده، توجه ولرئ چې نن د نور په باره کښې تاسو ته یو څو بیانات او څو په زړه پورې خبرې وړاندې کړم. کوم کتاب چې موږ لیکلی هغه ادبي او عرفاني کتاب، د هغه کتاب پر مخ باندې او د هغه اوله صفحه کې د یو ښایسته افغاني کورنۍ تصویر کښلی موږ، او د هغه مخ کې سر ته د لمر عکس موټلی. دا د هغه آیات شریف ترجمه ده او د هغه تفسیر دی چې خدای جل جلاله په سوره ابراهیم کې فرمایي: کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. چې رسول علیه السلام ته خدای جل فرمایي وای دا کتاب مو تا ته در نازل کړی دی چې د دې کتاب په کومک او په توسط سره ته خلک د تاریکۍ او د ظلماتو څخه راوباسي ونړه او روښنایي ته. یعنی ستا قوم په ظلماتو کښې دی، په تاریکۍ کښې دی. دا کتاب واسطه که او کومک ځینې واخله د خپل قوم نړه ته راوباسه. ولهذا هر قوم ته پکار ده چې د تاریکۍ څخه ونړه ته راوباسي. نو پر دې د افغاني کورنۍ عکس دی او سر ته لمر دی. یعنی زموږ افغانان نر او ښځه، لوی او کوچنی، پکار ده چې د تاریکۍ څخه، د ظلماتو څخه او د نړاو خواته حرکت وکړو چې لو نړه په ظاهر عالم کې او په دنیا کښې لمر دی. لمر په کیهان او په جهان کښې لوی عالم دی، لو هستی ده چې نور عالم هستی په مقابل کې د لمر درصد ده 90% کښې تقریبا لمر دی. لمر هغه نور دی چې ظاهري نور دی، بلکې لمر هغه نور دی چې عامل حیاتي دی. ټول عالم ولمر ته محتاج دی، د نر و نړه ته و حرارت او د لمر و فایدو ته محتاج دی. که حیوانات وي، که انسانان وي، که واښه وي، که ټول شان وي، دته محتاج دي. ولهذا ټول موجودات د لمر طالبان دي، د لمر پسې دي. ولهذا په کار چې موږ انسانان هم د لمر طالبان سو او د لمر پسې سو. تاسو وګورئ په عالم کې، په دنیا کې، په تصویري کتاب کې، په جهاني کتاب کې پتنګ هغه یو کوچنک شوپرک دی، هغه پر نړه مین دی، پر نړه عاشق دی، تر ګرده شپه دی ورخصیږي، طواف وکړي، دور وکړي پر شم باندې، پر څراغ په نړه پسې د نړه پسې ګرځي. تاسو وګورئ روزګردان او آفتابګردان د لمر سره کار دی. سهار د خوا چې لمر د مشرق سره کېږي دی داسې سر یې ورته کوږ کړی وي، بیا چې لمر راوڅرخېږي مغرب خواته بیا دا ځان ورسره راکوږ کړي. دا موږ ته دا زیری راکوي چې ټول جهان د لمر نه بلکې د نور طالبان دي. ارحمان بابا وای زه یو نیم درس جهان پر تا مین دی، که بادشاه د دې جهان دی که ګدا. یعنی نور پر دوه قسم دی، یو ظاهري نور دی، یو باطني نور دی. ظاهري نور لکه لمر، سپوږمۍ چې الله جل جلاله فرمایي سورة فرقان کې: تبارک الذي جعل فی السماء وروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منیرا. خدای په دې نور اسمان کې، په دې جهان کې چې ښایسته یې جوړ کړی دی، لمر او سپوږمۍ هم پکې نصب کړي دي. دا دوی غټې نړاوې دي چې جهان په نوراني دی، جهان په ښایسته دی. انسانانو وکولی شو چې دغه لمر څخه نور او نړه راکښته کړي و دنیا او ځمکې ته، کره خاکي ته، د هر چا په کور شي یو نړه بله شي. ادیسون او بشر ته یو غټ خدمت دا وکړي چې برق اختراع کړي. برق یو نور دی، یو نړه ده، نن د هر چا په کور شي موجود ده او خلک استفاده ځینې کوي. یعنی نړه هغه شی دی چې ګرده خلک دوست لري، د ګرده خلکو دپاره مفید دی او ښه شی دی نور. او بل باطني نور دی. باطني نور د عقل نور دی او د روح نور دی. دا دوه نور بیا په انسان په وجود کې دي. انسان په دې دوه نور سره ښایسته دی، نړه دی، زیبا دی. که چیرې دا دوه نور په انسان کښې مړه شي نو معنا لري که لمر او سپوږمۍ په چیرې په دنیا کښې نه وي، دنیا به تیاره وي، ظلمات سره به وي. نو موږ د ظلماتو څخه، د تیارو څخه انسانان په څه رقم راایستلی سو نړه ته چې هغه و عقل ته ورسوو، هغه و روح ته ورسوو. روحاني
عرفاني انسانان ځنې جوړ کو او ادبي او اخلاقی او عقلاني انسانان ځنې جوړ کو. ولو که په دنیا کې انسانان ستا خو دا دوه برکونه دا دوی نړاوي پکښې مړي وي یا پکښې ضعیف وي. ولهذا قرآن عظیم شان یوه برخه آیاتونه دا شکل دي چې ظلماتو د نور خبره ده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدای جل جلاله ولی دی دوست د مؤمنانو ځکه دوی د ظلمات څخه راایستل دي و نور ته. دا د خدای دوستی ده چې خدای جل جلاله مؤمنان په نور ایمانی سره منور سوي دي د تاریکۍ د ظلمات څخه راوتلي دي و نور ته. یعنی عقلونه نور پیدا کړي، روشنایي پیدا کړي دي، زړه روح یې نړا پیدا کړې ده. په دې نړاو باندې دوی خپل لارې پیدا کولی شي، خپل چارې جوړولی شي، خپل ژوند او خپل ټوله شان په جوړولی شي. او بل ځای الله جل جلاله د قرآن برابر کې ولیدي دا ټوله پیغمبران چې راغلي دي دا نوراني دي، نور دی چې د خلکو راهنمایي وکړي. بې نور انسانان خو راهنمایي نشي کولی، بې څراغ انسانان، ړانده انسانان. خدای وتبع النور، ای خلکو تاسو مطابق پیرو د نور وکړي. الذي انزل معه چې د محمد علیه السلام سره نازل شوی دی یا قرآن هغه کتاب هغه نور. واقعا نوراني کتابونه زده کول، نوراني کتابونه مطالعه کول هغه لکه آسماني کتابونه، دا روحاني نوراني کتابونه دي زموږ ته لار ښوولی شي. لکه آیه چې ما تاسو په کتاب انزلناه الیک لتخرج من الظلمات الى النور. بله نوراني کتابونه موږ ته لار ښوولی شي، زموږ لار معلومولی شي. او بل عرفاني کتابونه زموږ د تاریخ یا زموږ د انسانانو په مابین کې هغه کسانان چې خدای پر هغو عنایت کړی وي، پر هغو یې فضل و کرم کړی وي، د هغو قدرت روحي، قدرت فکري او عقلي تر نور انسانانو څو برابر ولوړي وي. د هغو انسانانو په لارې تګ هم ضروري دی، دغو کتابو کتل هم ضروري دی، ځکه دا عرفاني نوراني کتابونه دي. دا هم موږ ته لار ښوولی شي. مثلا په پښتو ژبه کې موږ حضرت رحمان بابا هغه خپله فرمایي وایي که په عاشقۍ چې که چا لار ته ورکه کړې زه رحمان د ګمراهانو رهنما یم. بله دا موږ ته رهنمایي کولی شي، د ده کتاب موږ ته رهنمایي کولی شي. دی خپله وایي د رحمان و سوزان شعر ته زه حیران یم چې اور بل سوی نه دی په دیوان، هغه نور دی ورسره. د رحمان بابا کتاب د عشق کتاب دی، هغه په ساده ورته کتل هغه کم حسابل نالایق فکر دی، نالایق کار دی. رحمان بابا کتاب هغه شک نشته چې هغه د عالم غیب څخه راغلی دی، دغه کلام روحاني کلام دی، هغه د عشق کلام دی، عشق مستقیم د خدای څخه کیږي. الشعراء و تلاميذ الرحمن شعر یو شی دی، نظم بل شی دی. خوشحال خان بابا زموږ پښتو ژبې کې لوی شخصیت دی، هغه کلام نظم دی، د عقل څخه تولید شوی دی. اما دا کتابونه مطالعه او قتل پکار دي. دا غدل موسی علیه السلام نورانی پیغمبرو کتاب نورانی. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، موسی علیه السلام ولې ری وامستوي آیاتونه مبارک سره ورکړه ان د پاره ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، چې خپل قوم د تاریکو څخه راوباسه د ظلمات څخه راو نور ته. ولهذا زما هدف هم دغه دی چې تاسو د عرفان د جهان سره او د ادب د جهان سره او د حقیقت د جهان سره آشنایان او دوستان او ملګری کوم چې یو اندازه روشنفکري، پوهنه، تحقیق زموږ په ځوانانو کې، زموږ په خلکو کې پیدا شي. خصوصا زموږ پښتو جامعه، پښتو ټولنه هغه کې معرفت، هغه کې نورانیت نسبت تر نور قومونو، تر نور قبایلو کمتره دی. نو موږ ته پکار ده چې موږ هم د جهان د قبایلو سره ځانونه برابر کو، خپل ځوانان، نوي نسلونه خپل قوم د ظلماتو څخه و نور ته راوباسو. که هغه د کتاب په توسط سره وي، د قرآن په توسط سره وي، یا د نور بزرگان په کتابو په توسط سره وي، یا مقصد په هر شکل چې وي. خو دا سعی و تلاش وکړو چې خپل جامعه یو نورانی، یو شایسته جامعه جوړ کړو. ظلمات تاریکی هغه انسانان که په ظلمات تاریکی کې هغه ژوندي نه حسابل کیږي، هغه په د مړو حکم لري. ځکه حیوانات ټول په ظلماتو کې دي، دغه عقلونه، دغه روحونه مړه دي په هغه اندازه دي چې دوی معاشي ژوند په وکړي. دغه عقلونه او دغه روحونه چې زموږ جامعې لو برخه انسانان لري، هغه په حقیقت کې مړه دي او یا خاموشه سوي دي. د دیو بلول پکار دی، د دیو ګرمول پکار دی. نصیحت تبلیغ هم دغه معنا دی چې خلک را ګرم کو، خلک را ویش کو او خلک روشانه کو. خپل خلکو ته نړای راولو، خپل خلکو ته برق راولو، خپل خلکو ته
علم راولو. علم نورن، العلم نورن، علم نور دی، هیڅ شک نشته. خو د دې نور په سر کې عرفان دی. عرفان هغه علم دی چې ټول جهان پیژندلو سره کار لري. په سر کې د خدای شناسی سره کار لري، د انسان شناسی سره کار لري، د جهان شناسی سره کار لري. خو هدف دا دی چې دغه ادبي عرفاني مکتب تاسو راتګ خدای دې وکړي، تاسو قدم او زما وینا تاسو لپاره خیر سي ان شاء الله. تاسو لکه د جهان خلک چې نن د عرفان په لوړو درجو کې دي او موږ هم خپل خلک د عرفان سره آشنایان کو، پښتانه راویښ کو، پښتانه ګرم کو. زه هدهد د سلیمان یم، په هوا کښې پروازونه کوم و نړیوالو ته د سولې اوازونه کوم. د محبت دغه بېغوره په خوبېده دغه بېغوره پښتانه ویښوم، د محبت د بام د سره اوازونه کوم، د معرفت د بام د سره اوازونه کوم، د نورانیت د بام د سره اوازونه کوم. ای پښتون قومه، تاسو ډېر درانه او ډېر سنګینه قوم یاست، ولیکن زموږ عیب، زموږ شاته پاتې کېدل دغه دی چې د عرفان سره اشنایي نه لرو، عرفان نه لرو. که موږ عرفان راولو په خپل جامعې کې، خپل ټولنې ته، زموږ مشکل حل دی. بیا ټول سره پیژنو، بیا د ټولو درجو مقامات راته معلومیږي. امیر امان الله خان یا غازی امان الله خان 100 کاله په مخکې په خپل بیاناتو کې دا خبره خپل قوم افغانستان وخلوتول چې زه به خپل قوم ته عرفان راولم. د ادب و د عرفان او د علم و د حقیقت دوستانو مینوالو، اوله جلسه ده غواړم چې خبرې لږ وکم چې پر تاسو باندې رانیسي ان شاء الله. او د بلې جلسې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. ښه شپه ولرئ او ودانه اوسئ او زموږ سره اوسئ ان شاء الله العزیز. موږ به خپل پوهنه ستاسو په خدمت کې ږدو، تاسو به ځینې برخمن کوو، او که چیرې تاسو ته کوم سوالونه موجود وي بیا تاسو کولی شئ زموږ سره شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.